سی وظیفه در کومه دوستانو چې د هغې وظیفې په برکت سره به الله رب العزت تاسو د دنیا هر قسم شرپسندو نه، د ظالمانو د ظلم نه، د حاکمانو د زور نه، کوډګرو نه، جادوګرو نه، سحرګرو نه او اکسیډنو نه انشاء الله العزیز چې الله به تاسو ساتي. خو دې وظیفې باندې کلک عمل وکړئ او دا زده کړه ډېره اسانه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې څوک دغه وظیفه کوي نو الله جل جلاله به د باندې فرشتي مسلط کی، فرشتي به دغه سړي حفاظت کوي. نو چې فرشتي د چا حفاظت وکي نو هغه به د هر یو شیز نه چې څومره شرمناک شیزونه دي په دې ځمکه کې که په هوا کې دي الله به مو محفوظ ساتي انشاء الله. او وظیفه یو پرې وایي اسانه ده. کله چې کور نه وځئ بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله، څومره اسانه ده. یا د مسافرونه دوی کله په سفر باندې روانتیا کوي، ډېر مسافر په حالت د سفر کې وفاش اکسیډنټ وکړي، دوی اصل کې بېغوري کوي. دا کلمه دې زده کړي چې کله خپلې دیرې نه بهر وځي دا مسافر بس چې څنګه چپلې خپوکۍ دا دی وایي بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله او کیدنی ګاډي ته خپل سفر دې کوي انشاء الله الله به اکسیډنټ نه ساتي، ځکه فرشتي دې سره حفاظت کوي. ډاکوانو غلو نه به مو الله ساتي، ظالمانو نه به مو خدای پاک ساتي، او د دنیا چې څومره شرپسند خلک دي هغوی نه به الله تاسو محفوظ ساتي. ځکه د دې وظیفې په برکت سره نبی کریم علیه السلام فرمایي څوک چې دغه وظیفه وکړي الله رب العزت دوی ته فرشتې راولېږي، هغه فرشتې د دوی حفاظت کوي. نو دوستانو دا وظیفه خو ډېره اسانه دی، دا کوئ انشاء الله العزیز الله به مو هر قسم آفاتو نه بلیاتو نه محفوظوي. هغه وظیفه بیا درته وایم بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. بس زما د ویډیو بار بار تاسو اورئ، بعضې دوستان داسې مزه وظیفه شیر کم په ویډیو باندې بیا راته ټلیفون وکړي، میسیجونه کوي، بیا ماته میسیجونه دومره زیات شوي وي چې هغه بیا زه په نمبر سر چاته جواب ورکوم، بعضې ورکوي وایي ته ما ته جواب ولې نه راکوې مولوي صاحب. دوستانو ما خو مخکې یو ویډیو درته کړی، میسیجونه زیات کېږي. زه چې کومه وظیفه کومه بس هغه ویډیو خیر دی یو پرې مه اوروئ، بار بار یې واورئ چې تاسو زده شي. نو چې زده شي ما هغه پوښتنې ته ضرورت به بیا تاسو ته نه پاتې کېږي. خو خیر زه په پوښتنو تنګېږم نه، خو ما لکه دا د خپل عذر درته پیش کو چې ما ته ډېر بې حده زیات میسیجونه کېږي. خیر د کوشش دا وکړئ زما چې کومه وظیفه یا کومه مسله په ما ویډیو کې تاسو ولیدله هغه ویډیو بار بار اورئ، بار بار یې ګورئ، یو پرې مه اورئ بیا یې اورئ بیا اورئ چې تاسو خپله ترې زده کړه بیا ما ته انشاءالله دا ضرورت هم نه پیدا کېږي چې تاسو ما نه پوښتنه وکړئ. نو اله العالمین دی چې څومره زما دغه دوستان زما خبرې اوري، زما مسائل اوري، زما کم احادیث اوري چې زه وایم، الله رب العزت دی د دې اوریدونکو ته هم په دواړو جانو خوشحالۍ ورکړي او رب ذوالجلال دی ما ته هم په دې باندې اجر راکړي. او الله جل جلاله د دې خبرو په برکت سره چې کوم زه کومه د قرآن او د حدیث خبرې خدای پاک دې مونږ تاسې ټولو نه راضي شي. دوستانو الله مو په دواړو جانو ښایسته کا، الله مو منور کا، الله مو معطر کا، الله دې مونږ تاسې ټول د نبی کریم علیه السلام په نقش قدم باندې روان کړي.